वादे दे जिनके बराजी माला पे पलासों ने नकली लग गई ओसरा जोड़ा बमरादा होंदियो ब्या बालक समा कानार से उचते ही जब शर्मीगम हो माला हो शर्मी तुम नाराजी हो जब सिंग शर्मीगमा देर मजा बके देर मजा बके Daşır ki biyama basara Zuhu nizam Zuhu taktım Jirgina Zuhu taktım Nizam Zuhu taktım Zuhu nizam Kakaji Nazo baca cerita mandi be जगह भी हम वापस रवाना था गुरु कत जमारो रुको कना ओ कोई बसवरा की मां बोतल पड़ी खुशो बने जमा समा को आते दे जमा तो तख्तमा करीम काका दाले वने जिने सोकवा दाले वने जमाने कव बचिया दजड़ो रस्मुन रिवाजुन पवजा ता पलेवन तो पांडे मजबूर अश्वा نننه لیوانه د تیر شوی وخت یو خسته لیلا و بچیا خسته لیلا و السلام علیکم وعلیکم السلام सिविल मिस नाजो مون په خپل اخبار کې د سپیشل ایډیشن جاری کولو پروګرام جوړ کړی دی او په دې ایډیشن کې مون د خصو د حقوقو په اړه کې د ډیرو ټیچرز او جنکونو انټرویوز اغستې دي بس صرف تاسو پاتې ها وای سبسو ومجي وای خو به تاسو به د خپل خیالاتو اظهار کوي چې د خزې سو حقوق دي هغه ته سم ملاویدل پکار دي وسنه مثالیا د دې حقیقت نه هیڅ څوک مخ نشي اړولي که خزانوي نو نه بتوي او نه بزو او نه به دا دنیا وي دا خزې په وجه خو دا ټول دنیا آباد ده په اسلام کې خو د خزې ډېر لوی مقام دی خو زمونږ د رسمونو او د رواجونو خزه ډېره لاندې راغورځوله ګوره کنه مثالیا د دوه کورنو په خپلو کې دښمنۍ ختمولو لپاره راضینامه کیږي پای کې یو کورنۍ بله کورنۍ له خپله لور سوره ورکوي دا څومره غلطه ده یو منټ مس نازو یو منټ هغوی د دښمنۍ ختمولو دپاره خپله لور په دې وجه په سوره کې ورکوي چې د هغوی دښمني دې په دوستۍ کې بدله شي ته بیا دا څنګه ویلی شي چې دا غلطه ده دې ته زه ځکه غلطه ویم چې په سوره کې تلو والا جینۍ باندې په سخرګنۍ کې ډېر ظلمونه کیږي سوره هغوی انګور نه دښمنه ګڼي د سورې د رسم ختمول پکار دي Thank you, Miss Nazo. Thank you so much. ډېره مهرباني سلیمانه ستا خور نازو مونږ ولیدو نو بیا سلو شو ویني دې کنه زه دې خبرو پروا نه ساتم زه کېنه ګاډي کې ځه شابه زه چې ځو بیبي جي مې راغله سلام علیکم بیبي جي وعلیکم سلام څنګه کاکا دا الله ډېره مهرباني ده بیبي میرا خدا سلام علیکم داجی
وعلیکم السلام. راغی بچه دانن دومره په غوسه کې ولې؟ غوسه په دې یم داجي چې ستا هغه نیازبین نه دی سلیمان، نن یې بیا د اسلم خان لور ځان سره په ګاډي کې ګرځوله. ته هغه منې کوې ولې نه؟ یو خو د اسلم خان ستاسو ورور سره دښمني چلیږي لګیا ده، خو بله خبره ده چې مرګ ته پښتو دی. عاصم ته چا لور خور ځان سره ګرځول ښه خبره بلکل نه ده. و زما د قندو نه خوږې لورې زړه پې مه خوره. هغه مور دومره په سر خېجولی دی چې اډو زما خبره پې اثر نه کوي. خو داجي مور لم پکار دي چې سلیمان سره دې لږه سختي کوي. زه سلیمان سره سختي کوم او که نه کوم، ته د هغه په سر ما سره لمسون مه کوه چینی. و مورې ته څومره ساده ښځه یې، څومره ساده. دا زما مېرنۍ خور نازو نه ده، دا نازو دا خو د ازل نه زما او ستا دښمنه ده، دښمنه. دا خو صرف تا غواړي چې زما پلار دې مونږه دواړه دې کور وشړي. خو زه به په خپل ژوندون باندې د دې دا ارمان پوره نه کړمه. غلی شه سلیمانه، داسې کوه کې وې. نو بیا دا پوی وکړه داجي، دا پوی وکړه. که دې بیا زما په څه باندې شتانت وکړو نو زه به یې دا مرغوټ مات کړم. رکشه راځه مورې راځه. دې کور کې ژوند ډېر ګران شو داجي، ډېر زیات ګران شو. خفه کېږه مه بچې، دا ډېر کم عقل دی، ډېر نادان دی. ځکه خو زه وایم چې زه اوس د بدر پلار سره خبره پخه کړم او ستا دا بوج زه د خپلو اوږو نه کوز کړم او ستا په لاسونو د واده نکریزې ولګوم. بچې د واده نکریزې ولګوم. ته څوک یې چې ما سره د واده کولو نه انکار کوې؟ دا ته جوړې دا پته نشته چې زه ستا لیور یم او د رور د مرګ نه پس د لیور واده د خپلې روندارې سره کیدی شي. کښېنه مولانا صاحب نکاح شروع کا. اعوذ بالله من الشیطان. ودرېږه مولانا صاحب، دا ما ته پته ده چې د رور د مرګ نه پس لیور د خپل روندار سره واده خو کولی شي، خو زما د لور سره ستا واده هیڅ چرې نشي کېدی، ځکه چې دا ستا د لور په ځای ده. کاکاجي ټیک وایي داجي، دا زما خور خو جوړېدی شي خو مور مې نشي جوړېدی. پوه شوې ته؟ وته غلی شه د خر بچیه، دا خو زما د لور په ځای ضرور ده، ولې لور مې نه ده. دا خو د سرو زرو مرغۍ ده، مور به هم درته میلاو شي او جیداد به هم ورسره میلاو شي. مولانا صاحب بسم الله کوه. اعوذ بالله من الشیطان.